جانان د بار سوال نه کوم خلک د نشې د بار خیر ټولۍ زبر د جانان د بار سوال نه کوم ویلې د کوهر له ولې شوی دی د چاره ګلونه په ما نه کوم جمعات کې په منبر ناس ملا خپله قیسه وکړه بهر د پیزارځی سره چا خپله قیسه وکړه زما په غوږو راغله هوا خپله قیسه وکړه زه غلی پاتې نشم جمعه ملا پکې د مستو هورو ذکر وکړو یو شیخ پکې د خپل باغ د کلچرو ذکر وکړو د منډو مجبورو ذکر وکړو جمعه پکې په تش ناسته خبر یې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې راغلې پټې پټې په ملا پسې کنځلې سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې یو دی په چا پسې کنځلې خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسله کې د عدم تشدد په فلسفه باندې حقلک یم یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم د عدم تشدد په فلسفه باندې حقلک یم خلاف د جنګ جګړې بم بارود او د ټوپک یم پښتون یم د دې خلکو د لوبو چمچڼک یم چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کېږي زما په دې کفره څه ویړیا تجربه کېږي پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کېږي او په دې زخمي وجود هره بلا تجربه کېږي خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچېږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیارېږي دا ژبه به اوس دغسې رښتیا غږېږي که څوک پرې خفه کېږي نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی په خپلو وسایلو ستا بچي نشم ساتلی او بس نورې سپورې کرښې په تنګي نشم ساتلی ژوند څه د ماتو بنګلو بار دی وینې مو په خال باندې پکار دی خوار پکې خان پکې خوار دی چې زمرود پیداوار دی موږ په هغې وطن کې لوږې تېروو موبایل وټنګېدو ماله هم خوب نه راتلو بس جوړاوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی حال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دی مسلمان دی او ما د ملا د بام نه مخکې پاڅېدم